ولسمشر محمدغنی حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر وټاکه. دا یې څنګه وټاکه، څه وخت یې وټاکه، د څه لپاره یې وټاکه، هر څه درته په دې ویډیو کې وایم. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. د ارګ له لوري په خپاره شوي فرمان کې راغلي دي چې ولسمشر محمدغني په دوه جلا حکمونو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. محمد حنیف اتمر به له دې وروسته ولسي جرګې ته وړاندې کیږي او د باور رایې به هم ترلاسه کوي. محمد حنیف اتمر د محمد غني په تیره دوره کې حکومت کې د ملي امنیت شورا سلاکار او په حیث دنده ترسره کوله، خو د حکومت په وروستیو کې استعفا ورکړه او وویل چې هغه نور له ولسمشر غني سره دنده نشي ترسره کولی. حنیف اتمر همداراز ولسمشر ټاکنو ته ځان نوماند کړ او د ملي یووالي په حکومت او ولسمشر غني ډیر تورونه پورې کړل او د هغه حکومت یو ناکامه حکومت وبللو. خو د ولسمشریزو ټاکنو وخت په نږدې کېدو سره د حنیف اتمر ټیم وپاشل شو او هغه په ولسمشریزو ټاکنو کې له ګډون انکار وکړ او د څه وخت لپاره نو مړی بیخي ارامه ناست و. خو په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني تر بریا وروسته حنیف اتمر غلی و چې د ولسمشر غني تر لوړې وروسته په یو اعلامیه کې ولسمشر غني ته مبارکي هم ویله. نوموړی چې تازه د ولسمشر غني له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر ټاکل شوی دی، د ولسي جرګې څخه به د باور رایې هم ترلاسه کړي. د یادولو دا چې ولسمشر غني له تیرو څو ورځو راهیسې د کابینې په جوړولو کار پیل کړی دی او هره ورځ وزارتونه، ولایتونه او نورو برخو کې کسان ګماري. درنو لیدونکو که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت مننه. ژوندي اوسئ.